د چارو یو شمېر کارپوهان د ګلبدین حکمتیار له لوري د اوسني حکومت د استعفا غوښتنه د بهرنیو هیوادونو د استخباراتو پلان ګڼي او وایي داسې څرګندونې د هیواد اساسي قانون خلاف دي. پرون د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند کابل ښار کې لاریون وکړ چې یاد لاریون ته د یاد حزب مشر په خپلو خبرو کې ویل طالبان د اوسني حکومت له استعفا او نوي حکومت له جوړېدا وروسته مشروط اوربند سره هوکړه وکړي. نوموړي زیاته کړه دوحه کې د سولې خبرو مدیریت یوې کوچنۍ ډلې په واک کې دی چې خپله بقا په جنګ کې ګوري. د حزب اسلامي مشر همداراز د امریکا او وسلوالو طالبانو د دوحې د تړون د پلي کېدا غوښتنه هم وکړه او ګواښ یې وکړ که یې غوښتنو ته پاملرنه ونه شي په ښارونو کې به لوی لاریونونه وکړي. د چارو یو شمېر کارپوهان د ګلبدین حکمتیار وروستۍ څرګندونې د طالبانو او پاکستان غوښتنې ګڼي چې د حزب مشر په خوله یې کوي. دوی وایي د اوسني حکومت استعفا د لاورپنډۍ د جنرالانو غوښتنه ده چې هیڅ کله به عملي نشي او همداراز د دوحې تړون عملي کېدل هم یو خوب دی ځکه چې له جزئیاتو د افغان دولت په ګډون عام افغانان هم خبر نه دي. دا چې دغه خبرې چې گویا د حکومت استعفا مثلا نه تنها پرون مظاهراتو کې دا پورته شوی بلکې پارلمان کې بار بار موږ لیدلی دي او لیدلی مې چې ټلواله هم دا غږ همیشه کوي حتی د پاکستان صدر اعظم هم دا غږ کوي او دا په دې مفهوم ده چې یو چا غږ وکړي چې وایي استعفا وسی. دغه خاط شرایطو کې چې د دوحې کنفرانس اخواته مخ په ناکامیدو ده او امکان لري او بل دریم بل کې لسره بل کند سولې کنفرانس جوړ شي. په دغه حالت شرایطو کې زه فکر کوم چې د افغانستان ملي وحدت ساتل، د افغانستان ارضي تمامیت ساتل، د افغانستان د نظام لاسته راوړنې ساتل د هر چا وظیفه ده، د هر افغان وظیفه ده. د چارو د یو شمېر نورو کارپوهانو په باور د ګلبدین حکمتیار له لوري وسلوالو طالبانو ته دا پیغام ورکول چې د حکومت تر استعفا د اوربند نه کوي د افغان وژنې ملاتړ کول دي. د دوی په وینا د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مرکچی پلاوی باندې انتقادونه هم بې ځایه دي ځکه که چیرې د سیاسونو شخصي ګټې په خطر کې شي بیا دا ډول نیوکې کوي. ځکه د موقت حکومت غوښتنه کوي چې دغه څه چې را جوړ شوي دي دا بیا په کنډرو کنډوالو باندې بدل شي. بس نور دوی هیڅ مقصد و مرام نه لري او دغه د داخلي مخالفین دوی که په موقفونو او په چوکیو کې وي بیا اشرف غني بزرګ دی، ملایکه ده، واره بلا ده، خو که دوی د موقف نه لري شي بیا اشرف غني کافر شي او وطن ړنګ شي او هر څه چور شي. دا د دوی شخصي غوښتنې دي. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ شمېر افغانانو د ګلبدین حکمتیار د تازه څرګندونو په اړه غبرګونونه ښودلي دي. دوی لیکلي حکمتیار باید د مخالفت سیاست څخه د موافقت سیاست ته داخل شي او د افغانستان د آبادۍ په برخه کې د کار وکړي. د یادونې ده چې نن ولسمشر غني هم د ملي شورا د درېیمې تقنیني دورې د پرانیسته پر مهال وویل د افغانستان راتلونکی زعیم یوازې او یوازې د ټاکنو له لارې راتلی شي.